د شیر محمد عباس ستانکزي تازه دنده. اسلامي امارات محمد عباس ستانکزي ته نوې دنده سپارلې ده. دا چې کومه دنده ده ویډیو را سره تر پایه وګورئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. باختر دولتي خبري اژانس وایي شیر محمد عباس ستانکزي د اسلامي امارات د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي معین په توګه نن دغه وزارت کارکونکو ته ورپېژندل شو او رسماً یې خپله دنده د اسلامي امارت سره پیل کړه. شیر محمد عباس ستانکزي د ډیر وخت لپاره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او تر هغه وروسته دغه دفتر مرستیال پاتې شوی دی. هغه له جګپوړو طالب چارواکو مشرانو څخه دی. بلخوا بیا د افغانستان د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست وایي نن دوشنبه په شمالي او جنوبي سالنګونو کې واوره ورېدلې ده او دا مهال له سړک څخه د واورې پاکولو او جغل اچولو چارې پیل شوي دي. یادې ادارې ویلي دي چې ټول چلوونکي له دغه لارې څخه د تېرېدو پر مهال باید معیاري وزن، معیاري سرعت او معیاري ارتفاع په نظر کې ونیسي. ژمني وسایل او تجهیزات، چینونه، ګرمې بسترې، احتیاط خواړه او اضافه غوړي له ځان سره ولري. د سالنګونو د څارنې او ساتنې ریاست ویلي دي چې په سالنګونو کې د باد سرعت په یوه ثانیه کې 6 متره دی. رطوبت 80 سلنه، د هوا د یخوالي درجه -8 ته رسیږي او 25 کیلومتره سړک یخ نیولی دی.